نن په پنجاب کې په ګروپ اف کالج کې د یوې جینۍ سره زیاتې انتظامیه والو کو دغه نه پس چې د سټوډنټان میدان ته رالل هغوی احتجاج شروع کړو هغوی په شیلینګ شروع کړو ویډیو را سره مکمل وګورئ مکمل معلومات تر درکو ملګرو په پنجاب ګروپ اف کالج کې چې د یوې جینۍ چې د پس ټیر کې داخله وکړه او هغه جینۍ چې د پس ټیر ته رااله کنه دغه نه پس چې د انتظامیه والو سره زیاتې وکړو چې کله انتظامیه والو سره زیاتې وکړو نو هغه د پنجاب حکومت خدا خبره پټوله او کله چې دا خبره سټوډنټان ته ورسېد نو سټوډنټان ټول میدان ته راووتل هغه جنې چې د اوس په هسپتال کې پراته ده ډیره زیاته خرابه ده کنه هغه چې د ډیره زیاته خرابه ده مکمل تور باندې خرابه ده هغه سره ډیر زیاته کړه دغه نه پس چې سټوډنټانو ته پته ولګل چې کله هغه میدان ته راووتل نو د پنجاب حکومت ولګید او دغه انتظامیه ول سره ملګری شو دغه سره ملګری شو په دې سټوډنټانو باندې چې د په هغه باندې شیلینګ شروع کو دغه سره زیاته شروع کو افسوس خبره ده کنه طالب علمان وای کنه وینن چې د نو د دې جنې سره زیاته او شو سبب بیا زمون سره زیاته کیږي ولې دي کیږي د چې طالب علمان چې دین هغه د پاکستان چې دی نو نوې مستقبل لکنه او نوې چې دی نو نوې مستقبل دغه نه پس چې دی نو طالب علمانو سره داسې کیږي ملګرو افسوس خبره ده چې پاکستان سیستم سره بیا هم ودرېدو ځکه چې څوک مالدار دی د چا سره پیسې نو خلک دغه خلکو سره ودرېږي د کالج انتظامیه والا سره ودرېدو او دغه نه پس چې دی نو پس سټوډنټانو باندې شیلینګ شروع کو په طالب علمانو باندې شیلینګ شروع کو ولې داسې کیږي یار افسوس خبره ده کنه د پنجاب حکومت دا خبره په ډیره زیاته پټوله چې د سټوډنټ چې د سره زیاته وشو دغه نه پس چې دا خبره دی پټوله چې دا چې دا بهر سوشل میډیا ته لاړ نشي چې کله دا سوشل میډیا ته لاله دا بهر ته لاله د ټولو خلکو ته پته ولګي چې د یو زیاته شوی نو هغه طالب علمان ولګي د هغه باره کې چې د احتجاج شروع کړ دغه خلاف چې ولې داسې کېږي انتظامیه ول سپه کار ده اخو د شي حفاظت لپاره یا خو د شي چې د کالج لپاره حفاظت لپاره نو دی ولې زیاتی نشانه جوړ کړل نو افسوس خبره ده چې په پاکستان کې چاته عزت نه ملاويږي که سټوډنټ د هغه ته هم عزت نه ملاويږي ځکه چې د پاکستان مستقبل ته هغه ته عزت نه ملاويږي نور خلک به مونږ پرېږدو چې نور خلکو ته عزت لا پرېږده نو ملګرو دا زموږ د پاکستان حال دی افسوس خبره ده چې زیاته و چې هغه انتظامیه والا سره بیا چې نو هغه سره د پنجاب حکومت ودرېدو افسوس خبره ده په دې باره کې تاسو سوای ضرور شي